د کندهار ژوندون ټلویزیون درنو د قدر وړ لیدونکو سلامونه مې قبول کړئ. تمه لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله او د سالم صحت خاوندان به یاست. درنو د قدر وړ دوستانو بیا هم ډاکټر روغتیایي خپرونه ده او زه جعفر احمد سرشال د همدې خپرونې له لارې ستاسو په چوپړ کې یم. د هر کله په څېر بیا هم په خپرونه کې راسره ډاکټر صاحب محترم موجود دي چې ډاکټر صاحب رحمت الله رحیمي دي. راځو به د ډاکټر صاحب محترم سره به جوړ په خیر کوو. د هغه څخه وروسته د چې پر کومه موضوع باندې بحث کوو هغه به هم له تاسو سره شریکوو. ډاکټر صاحب محترم په خیر راسئ. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول څخه د برخه سلامونه، نیکې هیلې، احترامات اول تاسو سرشال صاحب، تاسو او تاسو همکارانو ته، او بیا د ټلویزیون اوریدونکو ټولو محترمو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ورځ مو د وخته په خیره تېره کړې وي. ډېره زیاته الله مو ژوندي لره. خوشحاله یم چې ستاسو سره په داسې یوه اهمه موضوع باندې خبرې کوم. ډېره مننه، خیر اوسې. درنو د قدر وړ دوستانو، نن چې موږ بحث ورباندې کوو هغه په خاص ډول باندې د غوږ پر التهاب باندې، یعنې د غوږو التهابي پروسه پر دې باندې بحث کوو چې نو په دې کې زیات موضوعات راځي چې د غوږو کوڼوالی دی، د غوږو څخه فرض مثال د ځواب راتلل دي، یا تر څنګ یې غوږونه فرض مثال دردونه کوي، داسې نورې ستونزې. خو ډاکټر صاحب محترم به په جریان کې پر دې مسایلو باندې راسره بحث وکړي. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال د موضوع اړوند که چېرې تاسو دا راته ووایاست چې خپله د غوږ التهاب څه ډول موږ تعریفولی سو؟ سرشال صاحب محترم، تر ټولو دمخه زه باید د غوږ یو لنډ اناټومي تاسو ته ووایم چې دا خلک لیدونکي اورېدونکي په دې پوه شي چې دغه د کوم ځای التهاب دی. د غوږ په درې برخې ویشل شوی دی. یو خارجي غوږ دی چې دې ته اکسټرنل ایر وایي چې دغه د غوږ پکۍ په پښتو کې، او په انګلیش کې ورته اوریکل یا فینای ویل کېږي. د دې څخه دننه بیا یو کانال دی، یو چوب دی، دغه اخر څخه بیا یو دغه دی ټمپانیک ممبران دی. دغه ټمپانیک ممبران خارجي غوږ او منځنی غوږ سره جلا کوي. د ټمپانیک ممبران پسې اسټیشن ټوب دی. دغه اسټیشن ټوب د ټمپانیک ممبران څخه تللی بلعون د ستوني تر خلاصوي، او د هغه څخه بیا انټرنل دا میډل دغه دی ایر دی، بیا یې منځنی غوږ ټمپانیک ممبران د اسټیشن ټوب دی چې هغه بیا دغه ته تللی دی، بلعون ته تللی، ستوني ته تللی. او د نن غوږ چې دی په هغې کې بیا هغه ځینې هډوکي دي چې په هغې کې موجود چې هغه ملس و، انکس و، سټپډس دی، او هغه ځینې نور داسې ساختمانونه دي چې هغه د نن منځنی. اوس دغه موږ موضوع چې نن زه دا پر منځني غوږ التهاب، بالکل د منځني غوږ په التهاب باندې موږ نن خبره کوو. د منځني غوږ التهاب دې ته ویل کېږي وایي کله چې د منځنی غوږ په انتان باندې اخته شي، په هغې کې التهاب، درد یا ضعف داسې جمع شي، دې ته التهاب ویل کېږي. نو د دې څخه بیا د غوږ دردونه دا شان رامنځته کېږي. او ډاکټر صاحب محترم، که په دې اړه باندې راته ووایاست ډېر امراض ته چې خپل ځان ته ډولونه لري، ستاسو په نظر باندې آیا دغه د غوږ التهاب هم ډولونه لري که نه؟ دا دغه بالکل غوږ چې دی د دې امراض دغه خپله د اوټایټس میډیا په انګلیش دې ته اوټایټس میډیا وایي، یا د منځني غوږ التهاب ورته ویل کېږي. نو دا د منځني غوږ التهاب چې دی دا پر درې ډول باندې ویشل شوی دی. یو اکیوټ ډول دی، یعنې په حاد په اني ډول په چټک ډول پیښیږي. په پښتو کې حاد یا اني ډول یا په چټک ډول رامنځته کېدو ته دې ته اکیوټ حالت وایي. دوهم یې ریکرنټ حالت دی چې دا بار بار تکرارېدونکی حالت دی، جوړیږي بیا رامنځته کېږي، جوړیږي بیا رامنځته کېږي، دې ته ریکرنټ حالت وایي. او بل یې کرونیک حالت دی. کرونیک حالت دی چې هغه اوږدمهاله پروسه ده، چې هغه بیا دوامداره پروسه ده، چې دا بیا درېیم ډول دی. دغه ډولونه دي په دغه ډول باندې رامنځته کېږي. او ډاکټر صاحب محترم، که چېرې راسو ډېر امراض دي چې د عمر د تقاضا له اړخه څخه په ځینو کسانو کې د عمر په برابر پیدا کېږي، په ځینو کې نه، که په دې اړه باندې هم تاسو خپل نظر راته راکړئ چې په کوم عمر کې دغه د غوږو التهاب زیات پیدا کېږي؟ سرشال صاحب محترم، ډېر ښه موضوع ته دغه وکړي، پاملرنه وکړه. دا ډېر یو مهمه موضوع ده. دا په کوچنیانو کې داسې یو چلنجي یو دغه عامه موضوع ده چې د 3 میاشتې دغه 6 میاشتنۍ څخه تر 3 کلنۍ پورې په دغه وخت کې دغه د غوږ التهاب یا د منځني د اوټایټس میډیا د منځني غوږ التهاب رامنځته کېږي په دغو کوچنیانو کې د 6 میاشتنۍ څخه بیا د 3 کلنۍ پورې. د دې هغه هم د وخت دی دغه وخت. بالکل. او ډاکټر صاحب محترم، که موږ ته وګورو، هره مریضه چې د انسان په وجود کې زیږنده کوي پیدا کېږي خاص سبب لري، ځکه بې سببه منځته نه راځي. د دغه د غوږونو د منځني غوږ د التهاب هغه اصلي اسباب یې څه کېدلی شي؟ اصلي اسباب د دې دغه اسباب چې دي انتانات دي. په انتانات کې نو اوس موږ ډېر انتانات بکتریاوې لرو، وایرسونه لرو، پرازیټونه لرو، فنګسونه لرو. خو د دې د غوږ التهاب چې دي اکثره بکتریاوې. بکتریا په هغې کې هغه سټریپټوکوک
ستریپټوکوکس نیمونیا ده او ستریپټوکوکس اوریس ده او اچ انفلوئنزا ده ځینې داسې نور اتحانات چې هغه د غوږ د التهاب سبب ګرځي خو داسې ویل چې وایرسونه هم د غوږ د اوټایټس میډیا سبب ګرځي خو په مستقیم ډول نه وایي کله چې د اپر ریسپیریټري ټراکټ انفیکشن رامنځته شي یعنې معنا د علوي تنفسي لارو انتانات رامنځته کړي بلون پړسیږي پر اسټیشن ټو باندې فشار راوړي لاره بندېږي دلته بکتریاوو ته زمینه سازي کېږي بکتریاوو دغه کې مداخله کوي نو په دغه کې بیا د غوږ التهاب رامنځته کېږي وایرس په غیر مستقیم ډول رامنځته کېږي او بکتریا په ډایرکټ ډول د مریضۍ رامنځته کېږي اکثر سبب چې دی بکتریا او ډاکټر صاحب محترم که په دې اړه باندې هم خپل نظر راته راکړئ چې هغه مساعد فکټورونه یې څه دي چې دغه زمینه ورته مساعد وي زمینه سازه فکټورونه په دې ماشومانو کې اول دغه چې دی د یوه کال ماشومانو کې دا دې طبقې جوړې دي مریضۍ د دې عمر د شپږ میاشتې تر یوه کلنۍ پورې دا ډېر زیات پخته کېږي یو یې دا دی بل د دې په خپله دغه ایمیون سیستم یا معافیتي سیستم دی د دې معافیتي سیستم چې دی دا راټیټ معافیت سیستم یې ټیټ دی کمزوري په دوی کې رامنځته کېږي بل هغه چې اقتصادي حالت یې کمزوري په هغو کې رامنځته کېږي بل هغه خلک ځینې موږ داسې یو غلط رواجونه لرو چې په کور کې سګرېټ څکوو په دغه کور کې د ماشومانو دغه پسیو سموکینګ ورته ویل کېږي دغه مړ دوج چې په دغه کشنان ولېږي دغه لوی سبب د اوټایټس میډیا سبب کېږي او بل سبب یې دا دی چې دا د مور شیدې د مور تی نه ورکول ماشوم ته کله چې ماشوم ته د مور تی نه ورکوي ځینې د مور د شیدو د لارې څخه آی جي انټيبایوټیکان دي چې د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي د هغه د دغو انتاناتو مقابل کې دې انټيبایوټیکان جوړي هغه د منځه وړي هغه انتان هغه انټيجن د منځه وړي نو کله چې د مور شیدې نه وي نو بیا دغو بکټریاوو زمینه سازي برابر دی خپل دغه مداخله کوي بیا دی خپل دغه رامنځته کېږي التهاب رامنځته کېږي که چیرې مور په کافي اندازه د خپل ماشوم ته شیدې ورکړي انشاءالله ماشوم به د دې شان څخه ژغورل شوی هغه اقتصادي حالتونه دي چې هغه مودې ته زمینه سازي کوي چې دغه مریضي رامنځته کړي نو دغه شان د دې هغه مسایل محترم که په دې اړه باندې راته وویل اقتصادي اړخ ته مو اشاره وکړله څنګه د اقتصاد اړخ څه ډول پر مثال دې ته زمینه برابري کېدای شي لیدونکي به خاص درک نشي کولی چې څه ډول په اقتصادي حالت کې اول اقتصادي حالت دا دی چې مور چې کوم خوړو ته ضرورت لري مور ته هغه شی نه رسېږي چې مور په کافي اندازه خواړه واخلي او بیا مور او ماشوم ته په کافي اندازه دغه ورکړي شیدې ورکړي یو حالت یې دا دی بل داسې دی اقتصادي حالت خراب دی مور په کار اخته د په نورو مصرفیاتو ځینې بعضې ښځې په کورو کې مزدورۍ کوي کارونه کوي کشنۍ یې دی کشنۍ ته پاتې دی د توجه نه ورته کېږي د کشنۍ د تغذیې د خوراک ته دې توجه نشته د کشنۍ روزنه نشته صفایي نشته حفظ الصحه نشته نو دوی په هغه روزمره کارو باندې اخته دي او نور ځینې داسې فکټورونه چې اقتصادي حالت چې دوی غربت دی پرېکړې او نور ټینشنونه دا دوی چې دا ټینشن یې خراب فکر خراب جنجالونه په کور کې غټ کورونه نو دا په خپله دغه زمینه سازي کوي چې دغه مریضي رامنځته کړي بالکل بالکل او ښه محترم اعراض علایم نښې نښانې څه کېدلی شي که موږ ورته وګورو لومړی که چیرې تاسو د اعراضو علایمو ترمنځ فرق را وپېژنئ تر څو لیدونکي پوه شي اعراض څه ته ویل کېږي او علایم او د هغه څخه وروسته که په دې اړه باندې راته ووایاست چې کوم اعراض او علایم اعراض هغه دی چې په خپله مریض درته وایي او علایم هغه دی چې پکې ویني نو دا مریضان خو اکثره په دغه نوزادانو په کوچني ماشومانو کې دی وایي چې بې اعراض دي خو په دغه کوم اعراض دی ورکوي دی به نارامي تخریشات لري نارامي تخریشات لري تبه لري اسهالات لري خواګرځۍ لري او د غوږ درد لري دا د غوږ درد اکثره د بعضې ښځې داسې خبرې کوي دي په بعضې مواردو کې دي پر خپل خبرو باندې صدق کوي داسې دغه درته وایي چې هغه د طبابت څخه بیخي سر خوري اکثره ښځې دا مریض درته راولي وایي د غوږو د لاسه عملونه کېږي دا شته د دغه اوټایټس میډیا داسې اسهالات ورکوي نو ځینې بیا داسې غلط عقیدې هم شته چې بیا بعضې ښځې درته راځي دا درته وایي وایي دغه دی عملونه یې کېږي دغه دی دا د غاښو عملونه دي موږ دوا نه پکوو دا یې غاښونو راځي عملونه کېږي صحیح دي د غاښونو چې راځي عملونه کېږي خو هغه څه رقم کېږي د ده د اورۍ کاکې دی هر شی په خوله چښي میکروبونه اخیرا لاس هر شی چې وي په خوله چښي دا میکروب انتان دغه ته داخلېږي معدې ته کولمو ته ځي نو هغه دغه سبب ګرځي د اسهالاتو نو دوی وایي دا دوا مه پکوئ دا د غاښو دغه عملونه دي نو دلته هم داسې دی چې دا بعضې ښځې راځي دوی درته وایي چې د غوږو څخه عملونه کېږي او ویښتان دا یو اعراض هم داسې دی چې د دغه څخه د غوږ د التهاب څخه اسهالات رامنځته کېږي دغه اعراض علایم دي او اخر که چیرې دا دوامداره شي اخر د کڼوالي سبب هم ګرځي دغه بالکل او ښه محترم که په دې اړه باندې هم تاسو خپل نظر راته راکړئ چې ښه تشخیص یې په څه ډول کېدلی شي د دې مریض ښه تشخیص دی په دې اول لاره چې فزیکي معاینه ده فزیکي معاینه موږ ورته کوو چې هغه د اورټوسکوپي په واسطه سره دغه موږ دا د غوږ پرده ګورو هغه دننه دغه ته غوږ ته اچوو که چیرې د غوږ پرده سره وي پړسېدلې وي یا ګوندې شوې وي یا په خپل حرکات د لاس ورکړي وي په دغه وخت کې یا په خپله موږ مایع ډسچارج هغه نوی ذوب موږ په دغه غوږ کې وینو
نو دا حالت موږ ته دغه راکوي کلو راکوي. بل داسې دی چې موږ بیا داسې تشخیص کوو چې اوس خو موږ ولیدی چې دا د هپاټایټس میډیا باندې اخته دي، په دې باندې نه پوهېږو چې دا په کوم انتان باندې اخته دي. دې ته بیا موږ کلچر کوو. کلچر داسې کوو دغه مایعات اعضاف رااخلو، بیا په دغه کې لابراتوار ته وړو، هلته بیا کرل کېږي، بیا کلچر ته کېږي، بیا هغه انتان هغه مشخص انتان چې دی هغه تا ته ښیي دا دغه انتان. او راشه محترم که په دې اړه باندې هم راته ووایاست چې په اصطلاح باندې که چیرې د غوږ درملنه ونسي کوم اختلاطات منځته راوړلی؟ اختلاطات دا د ډېره ښه خبره وکړه. که چیرې اختلاط داسې خلک ما لیدلي دي شپږ اووه میاشتې د غوږ اوبه راځي، د هېڅ ډاکټر ته نه ځي، وایي دا نه جوړېږي. او د دې اختلاطات چې شي هپاټایټس میډیا رامنځته کوي، دغه میننجایټس رامنځته کوي، دغه د غوږ کڼوالی رامنځته کوي، او دغه رامنځته کوي یو دا د غوږ شاته د اډینایټس رامنځته کوي. د اډینایډ یو هډوکی د غوږ شاته دا په التهاب اخته کېږي، د دې غوږ توروالي سبب اخر ګرځي او د کڼوالي سبب ګرځي. دا دغه میننجایټس بیا چې بیا دی دا په اعصاب کې هغه درې پردې دي، ډورا او ډورامټر او پیامټر او کیلومتر. دا انتان ځي ودې ته دا په انتان باندې اخته کېږي چې بیا هغه دی ماشوم د میننجایټ بیا خپل ځان ته اعراض علایم لري چې هغه پانکریاس حالت کې وي، دی په څه نه پوهېږي، بې سده حالت کې تا ته راځي چې هغه بیا خپل اعراض علایم لري میننجایټس. نو دغه درې عمده دغه دي د دې اختلاطات چې دی ورته کوي. او راشه محترم که د درملنې په اړه باندې راته ووایاست، لومړی په دې اړه باندې راته ووایاست چې آیا دغه په اصطلاح باندې درملنه یوازې په اصطلاح باندې د ډاکټر ته مراجعه کول چې که نه کورنۍ درملنه هم لري؟ کورنۍ درملنه داسې خاص درملنه نه لري. کتاب داسې وایي که چیرې تاسې د ماشوم په هپاټایټس میډیا باندې اخته یې، تاسې اوسئ که چیرې غوږ زوړ کړئ تاسې به غوږ پاکوئ، غوږ به خیره نه پرېږدئ. د درد لپاره انالجزیک ورکول کېږي، او د که چیرې ته به ورسره انټي پایرسټیک یعنې ته طبي ضد درمل ورکوو. او دغه ماشومان په هغه اول سر کې خو چې موږ دا مریضانو ته دغه ورکوو، د دې هغه چوایس دوا چې ده اموکساسیلین موږ ته دې کوچنیانو ته ورکوو، یا اموکساسیلین دي یا کوټایمکسازل د لس څخه د اووه څخه تر لسو ورځو پورې دا ورته ورکوو. دا په اکیوټ حالت کې راپېښېږي. اکیوټ حالت ما ته وویل چې هغه حالت دی چې په هغه اني ډول په رامنځته کېږي، یعنې په اکیوټ یعنې اني ډول داسې په ژر رامنځته کېږي، لنډه ده د دوره چې ده تفریق ده لنډه ده بیا ته منځ. نو دغه اکیوټ ډول لپاره د اووه څخه تر لسو ورځو پورې دغه انټي بیوټیک یاد کړي دي چې دا موږ ورکوو. او که چیرې دغه دوامداره سي دا کرونیک حالت واوړي یا ریکرنټ حالت، ما ته وایي چې دوه مرات ریکرنټ حالت چې بار بار ریکرنټ حالت بیا تکرارېږي، نو هغه دپاره بیا موږ دغه ورکوو، دغه موکسیل ورکوو او یا کوټایمکسازول ورکوو. هغه د دروسه د شپږ میاشتې پورې ورکوو. نو بیا دغه ریکرنټ حالت د منځه. او که چیرې هغه کرونیک حالت وي، هغه اخري چې ما درته هغه دوامداره پروسه ده چې شپږ اتیا دوا د غوږ څخه ډیسچارج راوځي، هغه په هغه کې بیا موږ دغه ورته ورکوو. د کرونیک حالت دپاره بیا دوامداره انټي بیوټیک ورکوو، او هغه واره موږ کوشش کوو چې هغه دپاره کلچر وکړو چې هغه خاص مشخص انتن پیدا کړو، هغه مشخص انتن تداوي ورته وکړو. محترم که په دې اړه باندې راته ووایاست چې دغه د غوږونو د التهاب پروسه چې ده که څه په ماشومانو کې که په لویانو کې د دې دغه اسباب یو ډول کېدلی شي که نه فرق لري د لویانو دا جلا ده؟ یا فرق خو نه لري. ما درته وویل د دې اسباب چې دي ټول انتانات او بکټریاوې دي، زیاتره د دې دغه چې دي بکټریا ده، خو په ماشومانو کې په دې خاطر دا زیات چې دي معافیت کښته دي، معافیتي سیستم یې کښته دي، او د مور شیدې نشته په کافي اندازه ورته. او بعضې دا ما د سموکینګ درته ویلی چې دوی دغه پسې دغه سموکینګ په کور کې د پلاره ولاړېږي سګرېټ څکي دا په دې باندې. نو دوی دې شان ته د غټانو ډېر د دوی معافیت کمزوري دي، او د دوی ټول اعضاوې چې هغه میچور دي. نو میچور چې په دغه کې دوی کوچنیان دې ته زیات جوړي، خو سبب یې یو شی هغه انتان دي چې بکټریاوې دي، زیاتره د بکټریاوو د وجې څخه رامنځته کېږي. بلکل. او راشه محترم د مخنیوي لارې چارې څه کېدلی شي تر څو ماشوم یا لوی کس تر څو د دغسې ستونزو سره مخ نه سي؟ هغه کمې لارې دي تر څو د دغسې ناروغۍ سره څوک د دې ناروغۍ مخنیوی موږ داسې کولی شو. اول باید که چیرې ماشومان وي، دا ماشومان د مور ته یې په کافي اندازه د مور ته یې ورکول شي، او د مور ته یې چې کله دا زموږ بعضې میندې دي چې هغه د داتې په ورکړه باندې دوی د دې سره بلدې نه دي، ورسره پوهېږي نه څنګه ورکوي، ته یې ورکوم او ته یې ورکوم، پوهېږي نه. کتاب داسې وایي چې 20 دقیقې به ساعته ته ګورې، 20 دقیقې به یې ته ورکوې، 20 دقیقې به ته
په د اول دغه ته چې واچوي ساته ته جوړ ته په اولو لس دقیقو کې ساده اوبه ساده مایعات د خولې ته راځي دغه غذایي مواد نشته لس دقیقې بعد غذایي مواد مغذي مواد هغه انټي باډیانې دا ټوله بدن ته راتېرېږي بیا ماشوم به د هر بکټریا او میکروب انتان په مقابل کې ژغورلي هم وي او دی به هغه وده او نمو به هم کړي او که ساده اوبه ته ورکوي هغه لس دقیقې بیا هغه شیدې چې سره ویشېږي دغه احساسات د خبر د شیدې راویشي هغه پر هغه لاره پاتې هلته وچېږي شیدې نو کوچنی 3 میاشتې 4 میاشتې بعد یې مور ته وایي چې شیدې نه لرم شیدې په خپله په رودلو پیدا کېږي دا په خپله د دوی د لاسه دا شیدې وچېږي چې هر څومره کمزورې مور یې شیدې کوي خو په رودلو سره موږ سره په هسپتال کې یوه ښځه وه بیا مو د انا راغلی وه د شیدو متل انا دا په شیدو باندې رالیږي خپل تیار کړي دې بیا چې تاسو به ترکته یې ورکړي انا خپل د کوچنی په شیدو په خپله تیار دې خپله راوځو دا په خپلو شیدو لیکي نو شیدې په رودلو پیدا کېږي که چیرې دا په مکمل په خپل وخت باندې 6 دقیقې ته یې ورکړي بیا به د دغو مرضونو څخه رساتل سوی بیا به دته دغه شاید څنګه انټيبیوټیک خوراکونه او د معافیت به هم کوي سوی وي دی بیا د دې دغه څخه بالکل او ډاکټر صاحب محترم زیات ډاکټر صاحبان چې دا یادونه کوي تر څو د مور په شیدو کې انټي باډي د په اصطلاح باندې د تغذیه مواد چې وداس دي که چیرې دغه د انټي باډي په اړه باندې هم لیدونکو ته معلومات ورکړي تر څو په شیدو کې هغه کم مواد چې پکې کې د هغو هره برخه لنډ ته تشریح کړي تر څو لیدونکي پوه سي او ارزښت یې بالکل دغه انټيبیوټیک هغه پروتینونه دي کوم چې زموږ د بدن د خارجي انټيجن په مقابل کې کله چې خارجي مواد یا خارجي انتانات بدن ته داخل شي دغه انټيبیوټیک زموږ په بدن کې جوړ شوي دي یا جوړیږي کوم منتن هغه راولاړیږي دغه خارجي انتان چې دی دا د منځه وړي نو اکثره دغه د مور د شیدو د لارې چې ماشوم ته چیږي آی جی انټي باډي ده چې مور شیدې ورکوي ماشوم ته چیږي ماشوم ته کوم انتان داخل شي دغه آی جی انټي باډي راولاړیږي هغه انتان هغه میکروب د منځه وړي نو که د مور شیدې نه دغه انټي باډي په بدن کې نشته چې هغه انتان د منځه یوسي نو هغه انتان د منځه اوس د مور په شیدو کې کم د ضرورت مواد چې بدن کې کم ضرورت دي که پروتین دي که شحمیات دي که دغه منرالونه دي ټول هغه د بدن د ضرورت مواد چې زموږ بدن زموږ ماشومان ضرورت لري هغه مکمل دا مکمل غذا ده د شپږو میاشتو پورې د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده ټول هغه د ضرورت شان چې زموږ بدن ضرورت لري هغه ټوله پکې کېږي که چیرې د مور شیدې نه د نور شیدې موږ وکړو نو په هغې کې بیا دغه ټوله شیان نشته که پکې کې یا په لوړه اندازه یا په کښته اندازه په لوړه اندازه دی دغه هضمولی نه شي په کښته اندازه دته وده او نمو ترقي دغه نه شي ورکولی ګروت نه شي ورکولی نو دا قدرتي چې علافه کومې دا شیدې د ماشوم لپاره جوړې کړي دي په دې کې هغه ټوله مواد په خپله اندازه چې کوم د ضرورت په هغه اندازه پکې کېږي نو د وده نمو ګروت ټول په مساوي اندازه باندې وده نمو کوي د دغو انتانات څخه ژغورل بالکل او ډاکټر صاحب محترم که چیرې موږ تاسو وګورو زموږ او ستاسې په ټولنه کې د علمیت کچه که موږ تاسو وګورو کمه ده نو په دې دلیل باندې د ستونزو د هواري دپاره هره مور تر خپله وسه پورې کوښښ کوي که نتیجه یا رزلټ ورکوي که یې نه ورکوي که موږ تاسو وګورو زیاتې میندې موږ وینو کله چې ماشوم د شپې له طرفه څخه ژاړي یا په اصطلاح باندې دوی دا یو احساس وکړي چې د غوږ درد لري ځینې میندې چې د ماشوم غوږو ته شیدې وراچوي ځینې میندې چې په اصطلاح باندې یو شی تودوي د ماشوم پر غوږ باندې ورنیسي ځینې میندې تاریاک په اصطلاح باندې دا رااخلي د ماشوم غوږ ته یې وراچوي ځینې میندې په اصطلاح باندې ځینې نور مواد چې چا ورته ویلي هغه پروسه دی په کار اچوي ستاسو په نظر باندې دغه طریقې چې جی کومه نتیجه ورکوي نه ورکوي تاوان ورته کوي دغه په اړه باندې کله لیدونکو ته ښه وضاحت سرشاه صاحب محترم مخکې ما تاته یو یادونه وکړه له مال د پوزې څخه د ټمپانیک ممبران روت سټیشن ټوب دی چې هغه بلون ته تېر شوی دی وایي دا سټیشن ټوب که د هرې وجې بند شو یا د انتان د وجې یا د وایرس د باندې یا د اډینایټ دغه ټانسلونو د وجې په هغه باندې فشار د لار بنده شوه دلته مایعات جمع کېږي مایعات چې تجمع وکړه بکتریا مداخله کوي نو بیا دا التهاب رامنځته کېږي نو دا چې موږ تاسو په لوی لاس باندې یا د تاریاک اوبه وراچوو یا شیدې وراچوو یا بل شی وراچوو دا په خپله موږ مایعات هغه ځای ته ورسو په هغه ځای چې موږ خپله د بکتریا او د ګروت لپاره تا زمینه برابره کړه نور د ماشوم دې د برابر کړي چې تا د غوږ په درد یا په اندانات باندې اخته کړي دا خو نو د دې شانس باید موږ جدل پرهیز وکړو دا شان ونه چې دا خپل تدابیر لري باید د غوږ ډاکټر ته مریض ورسي هغه مراجعه وکړي چې هغه مطابق یو شی ورکړي او ډاکټر صاحب محترم که په دې اړه باندې هم خپل نظر راته راکړي چې په کومه پروسه کې په کوم حالت کې د غوږ کوڼوالي منځته راځي که موږ تاسو وګورو ګوره په لومړۍ پروسه کې د غوږونو التهابي کېدل دي تر څنګ بیا درد منځته راځي و دا کوڼوالي مرحله په کوم حالت کې راځي ما اول دا تاسو ته تشریح کړه چې یو اکیوټ حالت یو ریکرنټ حالت یو کرونیک حالت ریکرنټ حالت هغه اکیوټ حالت هغه چې په اني ډول امات چې اراز عالمي ورکړه دا دغه د اکیوټ او ریکرنټ حالت هغه دی چې وای په دغه په شپږ میاشت کې دی دریم
جلا جلا مختلف عملیې پر ده باندې راغلې، درې عملیې په 6 میاشتې دې طریقې لټوه، یا په یوه کال کې 4 عملیې پر راغلې د غوږ، یو وارې دوا ورکړه مریض جوړ شو، بیا پر عمله بیا جوړ شو، بیا پر بیا عمله، که په کال کې 4 عملیې راغله دې طریقې لټوي. او کرونیک په هغه حالت وایي که ته د 6 هفتو څخه زیات دوامداره د غوږ درد او دغه اکزیډیټ مایع یا هغه پس هغه یا دغه چرک د غوږ څخه راتلي بدبویه دې ته بیا کرونیک حالت وایي. او په دغه حالت کې د کرونیک حالت ته دی واړو چې دغه پس ذوب راځي، نو په دغه کې دا د کڼوالي سبب ګرځي، ځکه چې دغه ټمپانیک ممبران یا هغه پرده چې د دې د څیرې کېدو خطر زیاتېږي، نو په دغه کې دی بیا زمینه او کڼوالي ته برابرېږي. یو اختلاط هم دغه چې وه کڼوالي دی، هغه په اختلاطات کې موږ ویلې چې یو اختلاط د اوټایټس میډیا هغه کڼوالي دي، نو د دې کڼوالي رامنځته کېږي. ته باید پر وخت باندې تداوي وکړې، که چېرې په دا مریض ته پوه شې ته باید د غوږ ډاکټر ته ورشې او د مریض تداوي وکړې، درملنه یې وکړې، که ونه کړې اخر د کڼوالي سبب. بالکل. او ډاکټر صاحب محترم په دې اړه مو نظر څه دی؟ کله چې عمر پر زیاتېدو سي، زیات هغه کسان چې په اصطلاح باندې عمر یې زیات وي، که ښځینه وي که نارینه وي، په داسې وخت کې هم دوی د غوږو دروندوالی منځته راوړي یا په اصطلاح غوږونه یې دغه کېږي، څه نه په اوري. ستاسو په نظر باندې د هغه حالت و د دغه حالت تر منځ تفاوت فرق شته که نه؟ هغه حالت چې دی په کوچنیوالي کې کڼوالي سوی دا انتان بکټریا د دې سبب ګرځي، او هغه حالت چې دی سپین ږیری سو یا وخت د عمر تقاضا ده دا چې رامابین سو په دې وخت کې اول که تاسو لیدلي موږ تاسې دغه غوږو ته اچوو تلفون ګوشي کې غوږو ته اچوو او په لوړ اواز سره هغه تبلو اوازونو شان بکچکي له باز دا ډېر سخت اوار کوي. په هر لوړ اواز که چیرې ته دغه شان اورې یا په داسې ځای کې ته دغه کوې چې هغه موزیکونو سازونو شان شروع یا په داسې ځای کې لکه د اکثره د ډیټران کړو که شان دا ټکه باګر ورځ ټکار جوړ کړي دا غوږونه دا په خپله دا پرده تحریکېږي اخر د دې سبب ګرځي چې هغه د پیل یا د ناکامېدو سبب بیا دغه خپله دغه هیرن لوز یا د غوږ اورېدلو کمی رامنځته کېږي د عمر په تقاضا د وخت په تېرېدو سره د دغو لوړو اوازو سره چې دوی ډېر متوجه وي، نو په دغه کې دوی به غوږ هغه خپل دغه د لاس ورکوي. هر هغه اوز به که چیرې د خپلې اندازې څخه زیات دغه وکړي زیات استعمال سي، نو هغه اخر ناکامه. اوس موږ اکثر موږ وایو چې دا هرټ فیلر یې ورکوي، زړه یې ودي. دا کله چې په بدن کې یو مشکل جوړ شي، وینه کمه سي یا بل هغه د هرې وجې څخه چې مشکل مابین سره رالي، نو زړه کوښښ کوي چې هغه ځای ته وینه ورسېږي، کوښښ کوي په زیات اندازه سره کار کوي خو هغه نه کېږي، وینه کمه ده نشته، اخر زړه پیل کېږي کار کوي. نو دا هم همداسې دي چې ته کله د لوړو اوازو د دغه ټکارو دغو شیانو سره مخامخ کېږې، د غوږ ته پاملرنه نه کوې یا د ګوشي ټول ورځ په غوږ کې نیولي بس په لوړو اوازو سره دا شیان اورې، اخر د دې سبب کېږي چې نو بیا د خپل هغه اورېدل دي د لاس ورکوي، هغه د امتحاناتو سره نه دي، هغه به د عمر تقاضا. او ډاکټر صاحب محترم که راسو دا چې ډېرې ښایستې ټکي ته اشاره وکړه، که موږ تاسې وګورو په اوس وخت کې ځوانه طبقه چې ده، یعنې موږ خپله لیدلي جدي کوښښ کوي تر څو په دغه د ایرفون یا د ګوشکې چې پر مثال داسې ګوشکې پیدا کړي چې وایي ښه د چا پر چا باندې لوړ اواز وي نه، کیدای شي دغه ستاسو خبره دوی ته د سم فهم یعنې ورته څه وایي چې که چیرې دوی په لوړ اواز باندې دغه شیان په غوږو کې داسې اوري چې هغه د پردې سره مستقیم اواز انتقالېږي، دغه یعنې په اصطلاح باندې په لنډ وخت کې دغه ستونزه ورته پېښېږي، د حجرو مړینه منځته راوړي، کومې ستونزې د عقل وضاحت وکړي؟ سرشاد صاحب محترم، ما تا ته وویله اول دوره ته داسې تجربه وکړه په لوړ اواز سره دغه ګوشکې په غوږ کې کښېږده، بیا چې راځي که په هغه ګړي ته بیا کوچنی اواز نه اوري. دا که ته په دوامداره توګه واورې هغه حجرات چې کوم دغه دي هغه تخریبېږي او دغه پرده د زیات کار د وجې څخه چې دلته په لوړ اواز سره د دې سره اډپټیشن کوي بیا ښه اواز نه اوري، نو بیا دغه دغه دي د غوږ هغه اورېدل دغه توان طاقت ته د لاس ورکوي، نو دا ډېر سخت تاوان دی. اکثر دا هم تجربه ده چې وکړه په خپله چې په غوږ کې هغه ګوشي کښېږدې چې فقط نیم ساعت یې واورې بیا چې راځي بیا ته شی نه اوري، نو دا چې ته دوامداره د دې پروسې سره مخامخ کېږې دوامداره اخر ته خو به دې نه پوهېږې چې هېڅ کې نیم ساعت بعد دې غوږ سم سم دی، نور ته نه پوهېږې چې آینده مې ګډه خرابه کړې، نو دا آینده ستا لپاره ډېر غټ مشکلات دي چې بیا به د غوږونو ډېر غټ نعمت دی، باید حفاظت او ساتنه وکړو، دا شیان باید وکړو. بالکل. او ډاکټر صاحب محترم د دغه موضوع اړوند که په وروستي کې راته ووایاست چې څه باید وسي د یو پیغام په صفت باندې تر څو هر کس سالم غوږونه سالم اورېدنه په اصطلاح باندې د غوږونو کومه ستونزه ونه لري، که کوچنی وي که لوی. د دې په باره کې اول باید مور ته دغه لارښوونې وسي چې د ماشوم د غوږو لپاره پاملرنه وکړي، ماشوم د خپل تی په کافي اندازه ته یې ورکړي، اول هغه 6 میاشتې خو 5 میاشتې ایکلوسیو یعنې معنا خاص بریسټ فیډینګ دی، بل شی نشته، خالي به خپل د سینې دغه شیدې ورکړي، 5 میاشتې بعد بیا ته هغه متممه غذاګانې شروع کېږي، خو د مور شیدې به ورسره وي په څنګ کې،
داسې نه دي چې شپږ میاشتې دې ورکړه بیا شیدې پر کښته کړي بیا نور متممه غذاګانې شروع کړي نو د شپږو پنځو میاشتو څخه وروسته بیا هغه متممه غذاګانې شروع کېږي چې په هغې کې اول هغه نیمه مایعات مواد بیا وروسته د اتو میاشتې بیا جامد کېږي بیا میده کېږي هغه بیا وروسته چې کال ته رسېږي بیا زموږ ستاسې عام چا چې موږ خوږ هغه خوري نو اول دا پاملرنه باید دې ته وکړي او دوهم د ده حفظ الصحې ته باید پام وکړي تغذیې ته یې پام وکړي او په کور کې دغه چې ما سموکینګ و سګرېټ و دا شیان د ماشومانو د مخې د ماشومان په خولي کې دا هرې مریض یوازې غوږو ته نه دغه سږو ته تاوان رسوي زړه ته تاوان رسوي یعنې دا تا چې دغه ستونزه وویل چې سګرېټ یو څکي و بل ته دومره زیان رسوي چې دی خو مشر و دی خو غرق دی دغه جوړ کړي دی خو غرق دی دی خو ټول دغه فصل سموکینګ چې دی دغه مړ دی چې په دغه کوچني ماشوم باندې د هغو دپاره دومره زیانونه دي چې درته راواخلم بیا به په دغه کې چې سګرېټ څکې ته به په خپله د غذا زغلی چې دا څونه پر زړه باندې تاثیر اچوي پر سږو باندې تاثیر اچوي پر اعصاب باندې تاثیر اچوي پر غوږو باندې تاثیر اچوي پر دا ټولو شیانو باندې تاثیر اچوي دا فصل سموکینګ چې وروسته دا مړ دی چې په دې باندې دا چې دی په خپله څکي هغه خو نو مشر و چې ته څونه پکې کېږي نو باید دغه شیان ورسي حفظ الصحه مراعات سي غذا ته پاملرنه وسي او دغه پلار او مشر دې ته باید دغه وکړي توصیه وسي چې داسې سګرېټ دا کارونه ونه سي دغه د مخنیوي او ځوانه طبقه چې دا ځوانه طبقه باید دې ته واڅول سي چې دغه د موبایل ګوښه کې و دا شیان په غوږو کې وانه شي نو ټوله ورځ بل کار پاتې په غوږو کې ګوښه ته مو ته ګډه دی به سر د شوري ستا خبره نه اوري په غوږو کې ګوښه کېږي او آینده ته نه ګوري شاید په بیا زما څه اوس ستا په غوږ کې ګوښه کې زما خبره نه اوري سبب دا ګوښه کې نه پکښې کې مته ته څه نه اوري بیا وسره ته شوري بیا ورمان کې چې دا وخت ما داسې نه وای کړی نو وځه سم نو دې شانس باید سره جدا فریض وي ډېره زیاته مننه کورودانه ښه سم سره چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې راسره همکاره یاست درنو د قدر وړ دوستانو راځو لنډې وقفې ته د وقفې څخه وروسته بیا هم د ستونزې برخې ته راځو بیا هم په خیر راسئ درنو د قدر وړ دوستانو دا چې د خپرونې دوهمه برخه کې موږ همیشه پر ستونزو باندې بحث کوو هغه ستونزې که په روغتیا پالانو پورې اړه ولري هغه ستونزې که په دولتي ارګانو پورې اړه ولري چې د روغتیا په برخه کې هغه ستونزې که خپله په ډاکټر صاحبانو پورې اړه ولري هم یې موږ راسپړو که تر څنګ یې په عامو خلکو پورې د روغتیا په برخه کې کومې ستونزې رنګونې دي پاملرنه نه ورته کوي هغه ستونزې وي دوی بېرته ځوروي پر هغه مسایلو باندې موږ بحث کوو نن چې موضوع راپورته کړې ده هغه پر دې موضوع باندې موږ بحث کوو چې زیات وخت زیات پایوازان چې کله فرض مثال یو مریض و ډاکټر ته ورولي دوی د ډاکټر سره په عامه اصطلاح دی چنې ورسره وي دا شی ورکه دا شی مه ورکوه دا مې ورکړي پیدا ورته وکړله دا نه ده ورته کړې داسې مې دوا یې په کړې دي یعنې ډاکټر هغه خپل صلاحیت و کار ته نه پرېږدي نو اوس په راسو ډاکټر صاحب محترم ته به ووایه چې ډاکټر صاحب دلته ستونزه په څه شي کې ده آیا دغه عام خلک اوس ماشاءالله دومره ترقي یې کړې ده پرمختګ یې کړی دی چې د ډاکټر تر علمیت دی علمیت لوړ سوی دی چې خپله عادي د ډاکټر ته مشورې ورکړي چې دا کار داسې وکړئ دا داسې مه کوئ نو د ډاکټر صاحب په دې اړه مو نظر څه دی داسې لومړی دا راته ووایاست تر اوسه پورې داسې خاطرات در باندې راغلل ځکه تاسو په ډېرو روغتیایي ساحو کې تاسو کار کوئ داسې حالاتو سره مخ شوي شاه صاحب محترم ډېر هم موضوع ته چې پاملرنه وکړله دا زما خپله یو دغه و چې باید دا د خلکو سره دا موضوع شریکه شي دا دې شان سره بیخي ډېر موږ مخامخ شوي چې مریض راځي تا ته مشوره درکوي چې مریض درته راولي چې دا ډاکټر صاحب دا شی مه ورکړو دا شی مه ورکړو پر ده باندې دا پلاکۍ شی ډېر ښه لګېږي دا چې ورکړې دا ښه کار ورته کوي بس نو دی تا ته مشوره درکوي خو موږ اکثره وخت چې دا مریض راته راشي دی مشوره راته کوي موږ ډاکټران نه ګورو مریضان ګورو ده ته مریضان راځي نو ډاکټر موږ نه ګورو نو کله کله داسې یو وخت یو داسې یو موضوع وه یو زما د څنګ همسایه د هلته ټول کور یې مریضل و شیرې نیولې وه نو ټول مریضان یې راوسته موږ تداوي ورته وکړه درملنه یې وسوله جوړ سوله یو کوچنی نازولي و د مور دغه یې واده نه وه واده یې داسې دوه درې کاله کوچنی نه درلود بیا دا یو پیدا سو بیا مې سپین سرې ټولې ډاکټر ته یې مور وله که ډاکټر دوا ورکړه ته به یې وڅښې بس مریض یې مړ کړي نو څه به کوو بیا ورته وویل چې ته به ځې د آس ته خولې اوبه به راوړې بیا د دغه دا سړی استول د جمهوریت وخت و ولاړم دغه ته د اسانه چیش دا ګاډیان والا دته مې اوبه راواخیستل خبرې به هم پر لارې نه کوي نو دی چې روان د عسکرو ټول چې چیرې ځه دی خبرې نه کوي هغه کوم د هغه هم ته نیولي ګور ده خوله ټینګې نیولې چې دغه اوده ماتېږي دا خبرې به نه کوم دا اوبه زه ورسوم خو شیر ټینګ د به ولېدې بیا راوستې اوبه یې ورکړې چې ته کوچنی مړ شو کوچنی چې مړ شو بیا رالې ما ته وایي زما کوچنی خو داسې نو ولې نه راوستې وایي سپین سرې راته وویل چې پام چې ډاکټر ته یې بونه ځې که دوا ورکړه ته به یې ور وڅښول بس والا کوچنی مړ کېږي
بیا مې داسې اوبه ورته وړې داسې ولې خوړلي نو داسې ډېر شیان موږ سره مخامخ شوي دا زموږ سره په شفاخانه کې په دا نرسري کې په NICU کې دا کوچني ماشومان دا نوي زېږېدلي ماشومان دا چې راسي دا جنډیس یا په جړي باندې اخته وي دا داسې مریضان چې بعضې ته موږ اکسچینج کړو ټوله وینه ورته بدلوو بعضې داسې مریضان چې فوټوترافي ورته کوو نو هغه مریضان چې دا ډېر خراب چې هغه ته بیا موږ اکسچینج کوو دا مریض راغلی دی چې بیلوروبین سویا ډېره لوړه ده نو موږ په دې برج چې کریکټیرس ورنکې اکسچینج ورته کړی دی بیا هم نه دي ستاسو اوس بیا دومره بیا اکسچینج وکړو فوټوترافي ورته شروع ده دی بیا سپین سر راغلی ورته ویلي چې دا خو دغه ته یې بوځي هغه اعصاب ته یې بوځي دا ژړی ور پرېږدي د دغه ځای سره موږ په خبره کښینی پاوه کړی دی ورور هغه اعصاب دی شپه یې په کړې سار چې راځي کریکټیرس یې ورکړې هغه عصبي سکیولا یې ورکړله کښینی به منځه ولاړې کنې کښینی مخ په ښه کېدو روان و یو د بلې ورځ چې موږ دا یو اکسچینج وکړي دغه یې ورته کړی بیا بل ته تللي وو دا بل ورځ چې بیا ورته کړو درېیمه ورځ چې دغه کوو بس کښینی وړی دا خاصه سکیولا ورکړه کښینی ژوند یې ورته باقي بیا داسې مریضان راځي تا ته په دغه کې درته وایي چې ته یې شی ورکړه ډاکټر صاحب دا مه ورکړه دا پلانکی شی ورکړه دا مه ورکړه دا پلانکی شی ورکړه نو دا ډېر یو غلط اصلاح دغه یو غلط رواج دی چې دا خلک راځي دی ځان د دې په کته په وایي نقطه باندې ته کور یې شی ورکړی وایي نو خو دوی په دې باندې نه دي خبر چې دا دوا چې دی دا په خپله اختلاطات لري دا په خپله ساید افیکټ لري دا خپله کنټرا انډیکیشن په بعضې امراضو کې ته یو رقم دوا ګسه ورکولی نه شي په بعضې کې هغه ډېر ساید افیکټونه لري تاوانونه لري نو دی یو درته وایي بعضې داسې چې دوا ورکړې یو سپیکزیمانا تا ورکړی دی د یو کال مسلسل چې خلاصېږي بل ورته وړي بیا نه راوړي ډاکټر ته وایي هغه چې تا دوا ورکړه دا ښه په لګېدلي بس دا هغه دوا ورته وړم بس هغه ورکوم نو دا دوا ویشته دوامدار ورکوي د دې په مقابل کې د اکثره زموږ مریضان چې ريزسټانس یا دی درته راځي وایي ډاکټر صاحب پوډریسټن ولګوه درته راځي وایي ډاکټر صاحب پوډریسټن پلانکي دواخانه کې ولګوه داسې جوړ شو دغه پوډریسټن دغه اکثره زموږ مریضان چې خراب شوي دي چې نه جوړېږي بیا دی د پاکستان ته وکړو چې پاکستان ته ځم یا هندوستان ته ځم ملت یې دغه خلک دی چې دی په خپله ډاکټر دی تا ته راځي مشوره درکوي بل شی کینې خوابدي کېږي چې ویې نه لګوي پوډریسټن نو دا پوډریسټن چې ته یې 1 دانه ورولګوې نو پات انتان دا داسې معنا لري چې د غالبوز شور چې ولټوي اباره ته ودرېږي څونه به وخوري دا انتان هم داسې دی دا پوډریسټن چې ورکه هغه دغه کې خو د مازه جوړه د خپل ډوز لري دا کم سپرکسون چې تاسو وکړي د دوز د شپږ ورځې ته به اتمن کې شروع کړي بیا به نه کته کوي بیا به وکړي د یو دا نور کې انتان نور دغه کې بل وری انتان د دې په مقابل کې ريزسټانس بل وری بیا د پیشنهادي تاثیر نه پرکې بیا د جسر د قوي سود د مقابل دی دا توان تاثیر نه پرکې بل به تسنجه بل اخر دا ټول موږ داسې مریضان اخص چې کلچر مرته کړی دي په ټولو دوا کې ټولو سره دی دغه دی ريزسټانس هیڅ شي کار نه پرکې ساده کوټایمکسازول یا کلورامفینیکول کار په خواني دوا وي هغه دوا چې پاتې دي هغه د کلام سره ورزيدي دغه سره وتلي دي هغه دوا په کټ کلورامفینیکول یا کوټایمکسازول برته باندې کار کې نور هغه زور ورن دي ټیک یو کار نه دا د دې دا غلط دغه څخه روایت څخه چې راځي د خلک داسې غلطي مشورې درکې او بیا دواخانه ولا راوړي د په خوښه کار جواب کوم زه ته داسې ګاداس ما جواب کړی چې خو به دي سوي چې ډاکټر ته پوډریسټن ورته زور ته دا پوډریسټن نه بیا چې نه راخصي د یوې مشکل وای ډاکټر دا د طبي پیشکاري ولګو نو دا نه بس وا پیشکاري وکړي ولا جوړیږي نو دا خلک راولړي د دې سره کتاب وای وکچيري کښنی د خلیه د لارې خوراک کولای شي ناروا ده چې تستن ولګي نو ته څنګه روغ چې نه راخصي بیا تستن ولګي نو دا ډېر بالکل او ډاکټر صاحب محترم خبرې چې یعنې په اصطلاح باندې که دې توجه پاملرنه ورته وکړي د دې دپاره ډېرې ګټورې دي که راسو که چیرې دوی دغسې خپلسري کارونه کوي ډاکټر پاتې مثال خپل کار ته نه پرېږدي دوی و د پایواز یا په اصطلاح باندې اقتصاد اړخ و د مریض و دغه ته به کومې ستونزې پیش کوي په خپل اول د مریض پایواز پر تاوانونو خبرې وکړو اول تاوان دا دوا دلته وکړه کار نه وکړي پاتې ځي بل ډاکټر ته هغه هم داسې وایي هغه دوا وکړه کار نه وکړي د دې دوا سره د ريزسټانس په افغانستان کې اسپیټال ته ضرورت نه جوړیږي دی بیا پاکستان ته بیا ایالت ته نه جوړیږي هندوستان ته بیا ګور دا د تاوانونو چې دوه ورځې په وکړه هغه اقتصادي ضربې او شر دا د لاس چې دا انتان باندې بیا دا دوا تاثیر نه کوي هلته چې مریض دپاره مریض د دې لپاره دلته دوا ورکړلې هغه خواري تکلیفونه چې دلته تېر کړي نور اختلاطات ورکوي نور تخریبات رامنځته کېږي دا څونه د مریضي پروسه زیاتېږي دلته تخریباتو سره زیاتېږي پر نورو سیسټمو باندې اوس که دی خالي دغه په ریسپاریټري سیسټم باندې اخته دی قلبي سیسټم دغه تام دغه کې داخلي ځي عصبي سیسټم د پسیزي جای سیسټم ټول سیسټمونه په تخریبېږي دغه اساس دی بیا دغه کې درملنه کې د نور سیسټمونو ډېر نور سیسټمونو څخه اخر چې یو سیسټم جوړي بل سیسټم خرابېږي دا هم د دې دغه غلط ناپوهي د وجې څخه چې دغه حالت مریض رسوي چې اخر بیا هېڅ علاج په ټول کې تداوي نه کېږي بیا نو دا ګیلم کوي په افغانستان کې ډاکټر نشته ډاکټر په افغانستان کې ستا دوا په افغانستان کې ستا فقط د دې دغه غلطي مفکورې د وجې چې دوی په خپله تا ته مشوره درکوي یا چیني ورکوي خوابدي کېږي بل ځای راښي په خپله ورکوي
نو مریض به دغلته ورسېږي چې مریض ډېره زیاته مننه. ښه محترم، که په دې اړه باندې راته ووایاست چې وباید څه کړي تر څو هم مریض جوړ شوی وي، هم دې اقتصادي ضربې نه ورکول شوي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په رښتیا هم د درمل چې ورکول کېږي په څو ساعتونو کې دې خپل تاثیرات ښکاره کوي، په څو ورځو کې خپل تاثیرات ښکاره کوي. د دې داسې یوه مفکوره ده چې دا دوا یې در ستوني کښته کړل باید مریض جوړ شي، بیا یې بل ډاکټر ته ورولي. څه باید وکړي؟ دوی باید داسې وکړي، اوس خو شکر دی د علمي کچه زموږ لوړه شوې ده، پخوا نسبت ډېر لږ لوړه شوې، مطلب پخوا ته نسبت پخوا بیخي نه، اوس بیا هم ښه ده، خو لوړه شوې ده، عمل نه پکو علمي کچه به یې لوړې دی، بیا هم هغه د پخوا چمونه کوي. نو کله چې د ده اوس علمي کچه لوړه ده، دی باید دا فکر وکړي دی چې یو دواخانه وویني، هغه مکتب ټکي نه دی ویلي، دواخانه رسېد د مریض واخیست، ډاکټر صاحب دا مریض راوګوره. ته باید دا تشخیص وکړې چې دا د څه شي ډاکټر دی، داخله دی، جراحي دی، اطفال دی، څه دی. اول درته باید کوشش وکړې متخصص ډاکټر ته ورسې، دا خپل مریض متخصص ډاکټر ته ورولې. دی که دواخانې والا ته ورولي هم تا ته وایي چې زموږ په افغانستان کې ډاکټر نشته، دا مې شل ډاکټران تر اوسه دي، حالانکې د دواخانې والا ته دواخانه والا هم فارمسي نه ده ویلې، نرسینګ یې نه دی ویلې، اوس په دواخانه کې ناست چې ورځې بس تا ته دوا ویل کوي. داسې یو څوک شته چې دغه دی نوم اخیستلی نه دی ښه، نو دغه دی هغه داسې یو دوا چا ته ورکړی دی چې بیخي دا دوا نه مې نه دی زده، بل دواخانې ته ورته څو نومان ما ته راولیکه، زه به یې مخته کښېږدم که د مریض ته چې شي ورکوي سپلاکسون پېچکاري ورته لګوي، چې به یې په سترګو لیدلی نه دی، دی سپلاکسون پېچکاریان ورکوي، دی ور داخل دا وکړي چې نومان یې لیکلي په کاغذ هغه ته ګوري چې مریض راسي دا شیان ورته ورکوي. نو دا زموږ خلک باید په دې پوه شي چې د خپل مریض یو متخصص ډاکټر ته ورولي، که چیرې دې متخصص ډاکټر ته ورسي، نه به پیسې بې ځایه تللي وي، نه به مریض بې ځایه اذیت لیدلي، نه به دغه مریض به هم جوړ شوی، د ده هغه مصرف هم بې ځایه نه تللي. او که ده یې دواخانې ځي، دواخانې ته ځي، دواخانې ته ځي، مریض به خامخا خرابېږي، بیا د متخصص در وس هم تېرېږي، ځکه چې دې دوا اوس د دې ريزسټنټ شوی دی، او بیا د هره دوا خپل ډوز لري، بیا په دا کېجي د ده پر وزن باندې ورکول کېږي. که چیرې دغه سپلاکسون یو کوچنی ماشین تا ته راوړي، دغه سپلاکسون د معنا وزن 3 کېجي دی، ته دته 500 ملي ګرام ورکوې، 500 ملي ګرام سهار 5 ماښام ورکوې، دا کوچنی دي نور خراب کړي، تا په لوړ ډوز ورکړه، نور تخریبات یې رامنځته کړه. د ده پر کېجي مطابق به ته دوا ورکوې، ته به دی ته دی بیا به هغه مطابق دوا ورته سجوې، بیا به ته هغه ورکوې، په هغه ډوز دی جوړېږي چې د کوچني ډوز په لوړ ډوز یې سپلاکسون اخیستی، مریض نه دی جوړ شوی. کله چې ډوز ورته راکښته کړی دی، د ده مطابق ډوز مو کړی دی، هغه ماشین جوړ شوی. نو که چیرې موږ دا یو متخصص ډاکټر ته ورولي، هغه د ده د وزن مطابق دوا وسنجي، دا خپل ډوز لري، خپل اندازه لري، په خپل وزن باندې هغه مطابق ورکول کېږي، بیا ماشین جوړېږي، بیا هېڅ مشکل نه جوړېږي. او که داسې ورورځي چا شی ورکړه هغه ورکړه، بعضې داسې خلک دي چې هغه په دې نه پوهېږي، په سایډ افیکټ و، که انډیکیشن و، کنټرا انډیکیشن د دوا په دې نه پوهېږي. د سپین سرې پرې ومبار ناست و، دا د وخت تېرې ګولۍ چا غورځولې وې، ټولې راټولې به د هغوی خولې ته یې واچولې، به یې پسې جاړي دا ګولۍ دې ولې وخوړې، ولې یو زه تاوان ته نه جوړ کړی، ځای ته به لا پینس، د اکثره دواخانو والا داسې دا ورکوي، وایي ځای ته به پینس، ځکه دا نو دا به یې جوړ کړي، دا نو دا. یو مریض یې ما ته راوستی، دغه درلود ډسنیا درلوده، د ډسنیا په دغه کې کف هم ورته ټوخی، یعنې معنا نفس تنګي و ټوخی درلوده. دی راولاړ شوی دی، 4 کسه مې شربت ورکړي دي، د هغه وچ ټوخي لپاره 4 جلا جلا رنګونه یې جلا جلا دي، چې دا وخوره هغه خو پل حساب شوی، ټوخي ورته ورولي، ساه نوره باندې چې راوسي، بس ما ته ولاړه، چې مې کتل بیا مې دغه ورته ورکړل، هغه دا ته شیان ورکړل. نو ما دا داسې معنا لري که د یوه بوتله چې تا 8 سرپوښه 2 سرپوښه دا ورته ټوله یوه دوا ده، فقط کمپنۍ جلا جلا دي. نو دواخانې والا په دې نه پوهېږي، دی چې وایي که دغه دا ټوخ نه کړي ورشه، دا بوتل به ورشه کړي، که دې نه کړي ښه دا بوتل به ورشه کړي، دې نه کړي حالانکې دوا یوه دوا وه، مګر دا وي 4 بوتله رنګونه جلا، کمپنۍ جلا وي. نو دا یو مریض ته ورکړي، دا ما په خپل لاس راواخیستله، مریض یې نږدې و چې ورالي بیا بېرته دغسې برابر شي. ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب. بالکل کور ودان په دې هیله یم چې بس لیدونکي هم هغه ستاسو خبرې چې مو وکړلې هغه درک کړي او په راتلونکي کې عملي کړي. نو ښه صاحب محترم ډېره زیاته مننه تر څو خپرونې ته راغلاست او پر ډېرو ښایسته مسایلو مو راسره بحث وکړو. مننه، بس الله دې ژوند درکړي، خدای دې توفیق درکړي، ستاسو د خپرونې څخه موږ ډېر راضي یو، د ډېرو ډاکټرانو صاحبانو سره ستاسو دغه چې دا د خپله د ټولنې دپاره یو عامه پوهاوی دی، دا ډېر یو ګټه کوي دا خلکو ته، که خلک غوږ پرې ونیسي، ډېره زیاته مننه. دا خالي دا خبره د غوږ ونیسي، دوی به بس په هر څه پوه شي، بیا به دا شیان نه کوي. ډېره زیاته مننه. درنو د قدر وړ دوستانو، راځو په وروستۍ برخه کې معلوماتي برخه ده، هم راسره تعقیب کړئ. تر بیا پورې چې زه جعفر احمد سرشال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، پر څښتن تعالی مو سپارم، روغ صحت ولرئ، د الله په امان.